بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. د افغانستان د اسلامي امارت مشرانو، مسؤلینو، پانګوالو، د خصوصي سکتور استازو، کروندګرو، د رسنیو محترمو استازو او د غونډې ګډونوالو ته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. خوښ یم چې نن له تاسو سره د کرنیزو محصولاتو په 10 پسرلني نندارتون کې ګډون کوم. تاسو ته بهتره معلومه ده چې نندارتونونه د یو هیواد د صنعتي او کرنیزو محصولاتو د معرفي کولو په موخه جوړیږي. حکومتونه هڅه کوي چې د خپلو محصولاتو لپاره په کور دننه او بهر د بازار موندلو په خاطر داسې تجمعات رامنځته کړي. نندارتونونه د محصولاتو د معرفي کېدو ترڅنګ د سوداګرۍ د غوړېدو او ودې لپاره تر ټولو غوره لاره ده او له دې لارې کولی شو محصولات خلکو ته وړاندې او پانګوال وهڅوو چې په دې برخه کې پانګونه وکړي. د محصولاتو او صنعتي تولیداتو په برخه کې پانګونه له شک پرته هیواد ته اقتصادي وده ورکوي او پرمختګ ورسره رامنځته کیږي. اسلامي امارت هم د افغانستان د صنعتي تولیداتو او کرنیزو محصولاتو د معرفي کېدو لپاره په کور دننه او بهر کې د نندارتونونو جوړولو لړۍ پیل کړې ده. ښه مثال یې تېره اونۍ په کابل کې د افغان قزاق نندارتون او دا د نن د کرنیزو محصولاتو 10 پسرلنی نندارتون دی. له دې څخه زموږ موخه د بزګر ملاتړ او خلکو ته د خپلو تولیداتو او محصولاتو معرفي او بازار موندنه ده. دا چې د هیواد په اقتصاد کې کرنه او مالداري د اقتصادي ودې محرک ګڼل کیږي، د صادراتو مهمه برخه جوړوي، د فقر په کمولو کې مهم رول لوبوي، کاري فرصتونه رامنځته کوي، د صنعت برخې ته خام مواد برابروي، غذایي مسؤلیت تامینوي او د کورنۍ ناخالص تولید درېیمه برخه جوړوي. له همدې امله اسلامي امارت غواړي چې په هیواد کې د کرنیز سکتور ته وده ورکړي، د کرنیزو او حیواني محصولاتو تولیدات زیات کړي تر څو د ملي اقتصاد په وده کې رغنده رول ولوبوي. سره له دې چې افغانستان حاصلخیزه ځمکه او خړوبولو لپاره یې پرېمانه اوبه لري، خو بیا هم تاسو ته څرګنده ده چې په هیواد کې د کرنیزو توکو د تولید کچه د ګاونډیو او سیمې هیوادونو په پرتله نسبتاً ټیټه ده. زموږ د کرنیزو محصولاتو د تولید د کموالي عمده عوامل په عنعنوي ډول کرکیله، د کرنې وړ ځمکې له نیمایي زیاتې بې کښته پاتې کېدل، د معاصرې ټکنالوژۍ نه استعمال، له اوبو ناسمه استفاده، د مسلکي کسانو نشتون، د اصلاح شوي تخمونو د مرکزونو نشتوالی، د سړو خونو کموالی، له کیمیاوي سرې څخه ناسمه ګټه اخیستنه او په زراعتي تولید کې د سوداګرۍ انګیزې کموالی دی. دغو نیمګړتیاوو ته د رسېدو په پار د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د کرنې له وزارت سره مسلسل او نږدې کار کړی دی او دوی هڅولي چې د زراعت د میکانیزم کولو او د ودې زراعت ټکنالوژي استعمال ته مخه کړي. همداراز اقتصادي معاونیت د متخصصینو په مرسته عملاً د هیواد د ملي پراختیا پر ستراتیژي کار روان کړی چې د اعلی قدر امیرالمؤمنین شیخ صاحب حفظه الله له منظورۍ وروسته به عملي او په وسیله به یې وتوانېږو د افغانستان زراعت
میکانیزه او هیواد به د صنعتي کېدو په لور سوق کړي ان شاء الله تعالی. تاسو پوهیږئ چې د کرنیزو هیوادونو په اقتصادي رشد کې د کرنې واضح رول وي. له همدې امله اسلامي امارت د صنعت په لور د تللو ترڅنګ د کرنې سکتور ته هم د لومړیتوب په ورکولو سره د اوبو مدیریت ته پاملرنه کړې او په هیواد کې د اوبو له مدیریت او خپل مشروع حق څخه د استفادې په موخه سترې اوبیزې پروژې پیل کړي چې ښه بیلګې د کوشتېپې کانال او 2 ورځې مخکې په هرات ولایت کې د پاشتان بند د چارو د پیل پرانیسته وه چې په بشپړېدو سره به یې 450 میلیونه متره مکعب اوبه زیرمه 200 میلیونه متره مکعب اوبه به کلني ډول مدیریت او په پایله کې به یې 14,000 هکتاره ځمکه خړوبه شي. همدارنګه د زراعتي بانک جوړول، د کرنیزو سکتور ماشیني کول، کرنیزو محصولاتو ته په کور دننه او بهر کې مارکیټ پیدا کول، د کرنیزو محصولاتو کیفیت لوړول، د کوډونو توزیع، د سرخانو جوړول، په ملي بودیجه کې د کرنې برخې زیاتول او بهرني پانګونه هغه موضوعات دي چې اسلامي امارت یې د ترسره کېدو په برخه کې عملاً کوټلي ګامونه اخیستي دي. په پای کې د کرنې وزارت له مسؤلینو څخه مننه کوم چې کرنیزو محصولاتو ته یې د بازار موندنې په مخه یې دغه نندارتون جوړ کړی دی او په جدیت غوښتنه ترې کوم د کرنیز سکتور د ماشیني کولو او د معاصرې زراعتي ټکنالوژي استعمال په لومړیتوبونو کې شامل کړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.